د لویه بخښونکي خدای پاک او سپېڅلي نامه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. زه غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته یو بل پلاګین معرفي کړم د سیبار په نامه. سیبار د افټر افیکټ یو پلاګین دی چې عموما په فلمو کې همدارنګه د لوګوګانو کې ورڅخه استفاده کیږي. دلته ځینې نمونې زه درته ښیم، وروسته د هغو نه انسټالیشن او په هغو باندې پوهېدل او په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله د هغو پروژې کاروو. ګورې پلاګین عموما د جادویي کارو لپاره ځینې وخت د لوګو انیمیشن لپاره د نومو د لیکلو لپاره ورڅخه استفاده کیږي، لکه دغه ویډیو په دو شکل سره. یا مثلا راځم په دو شکل سره راځم لومړی دغه پلاګین انسټالوم. انسټالیشن طریقه یې په ډېر اسانۍ سره انسټالیږي. سیبار په نامه انسټالیشن دی. راټ کلیک اوپن. فقط یوازې راځئ نیکسټ. دلته کسټوم ته چې کله راشو موږ تاسو د دوی لپاره براوز انتخابوو د افټر افیکټ پلاګین. راځم دلته سی ډرایو ته په سی کې فورګرام فایل ته راځو. فورګرام فایل کې اډوبي افټر افیکټ 19 سپورټ فایل. راځم پلاګینو ته. پلاګین باندې کلیک کوم. دغه مختلف هغه دي نور پلاګینونه دي چې ما انسټال کړي. مس پلاګین باندې کلیک کوي او سلیکټ فولډر همدغه دی. راځي ورته نیکسټ نیکسټ فینیش. بس همدغه د پلاګین انسټالیشن وو. ډېر اسانه طریقه سره انسټالیږي. اوس راځم د دوی لپاره چې پلاګین دلته څنګه استعمالیږي. راځم د دوی لپاره یو نیو کمپوزیشن اخلم. نیو کمپوزیشن اخلم په نامه د همدو کام په نامه. ښه، کله مې چې نیو کمپوزیشن واخیست راځم نیو سالیډ بکګراوند اخلم په دو شکل سره. راځم دلته ګورې په افیکټو کې هم شته دی د سیبار په نوم، یا هم دلته تر ځای افیکټو ته سیبار ورکوئ. دغه دی ګورې دا راخلی په دو باندې اپلای کوئ. دا ګورې په دې شکل سره یو لاین دی چې کولی شو مختلف هغه ته یې واړوو، شکلو ته یې واړوو. دلته راځئ ګورې مختلف شکلونه لري. مثلا فایر دی د اور شکل په دې شکل سره کلی شي خپل انیمیشن راوړي شوی انیمیشن. مثلا د ځینو فلمو کې چې ځینو ځایونو ته اور اچوي، ځینو بلډینګو د شاوانو ته. دلته نور مختلف سیټینګ دی چې مثلا د دو اول دی د فایر کالر باید په شکل سوي په دو شکل سوي په دو شکل چې من د اور هغه دی. خو پرته نور د فرسیټونه دي هارډ ګرم وینې په دو شکل سره دی. مثلا انرژي دلته مختلف نور دي په دو شکل سره. کولی شي مختلف هغه بیا تاسو په خپله خوښه نظر سوژې ته تاسو د دغو ځای نه د دغو فرسیټونه دلته نور مختلف فرسیټونه دي دونه تاسو ټاکلی شي. بل دغو نه ګلو انټنسیټي ده، یعنی د دغو اور شدت دی چې باید په څومره اندازه وي. د شاوخوا یې مثلا کور سایز دی، دغه منځنۍ برخې اندازه یې ده چې باید څومره وي، یا مثلا ډېره وي یا کمه وي. په دو شکل سیټینګ دی. دا تاسو په خپله هم څه وګورئ، ځینې زه درته معرفي کوم. او د هغو نه وروسته مثلا دلته کسټمایز کوری دی، یعنی تاسو غواړئ چې دغه سیبار د څه شي سره تاسو وصل کړئ. یوازې د لیر سره وصل کیږي او د ټکسټ سره دا وصل کیږي. هغه لیر یا ټکسټ څنګه کیږي، لیر هم ماسک او هم ټکسټ لیر د دغه سیبار سره وصل کیږي. یوازې د دغه دوه سره وصلولی شو، بیا کولی شو مختلف نور انیمیشنونه هم ځینې جوړ کړو. سټارټ سایز یې دی چې مثلا دا سټارټ سایز دی او اینډ سایز یې دی چې مثلا باید په کوم ځای باندې وي. ګورئ په دو شکل سره، یعنی سټارټ یې دی په دو شکل سره او سټارټ آفسیټ یې دی ګوره په دو شکل سره، یعنی چې سټارټ یې د کوم ځای نه شروع وي. او د هغو نه وروسته اینډ سایز یې دی او د هغو نه وروسته آفسیټ یې دی او آفسیټ سایز یې دی. او بل د هغو نه وروسته چې شی لرو
فلیکر دی، یعنی دغه شغلې باید په کوم اندازه وي. ګوره په دې شکل ثاني دا شغلې ولري یا ونه لري، دا فلیکر هم ځینې وخت کې استفاده ګلو سیټینګ دی. ګلو ګورې دلته دا د 3-4 ګلو نه جوړ دی چې مثلا ګلو 1 سایز دی. دغه د شاوخوا د نور هغه روښنایي چې دا مثلا په کوم څومره اندازه ټیټ دی، یا مثلا ګلو 3 سایز دی. ګوره د اور د شغلو سایز مثلا څومره وي، ګلو 4 سایز دی مثلا. ګوره هغه د کور مثلا دغه شاوخوا هغه چې کور کړی دی دغه ډیره روښنایي د 2 سایز په څومره اندازه وي. دا ټول سیټینګ دی چې کولی شو تاسو مختلف سیټینګ کې در سره کړو. که چیرې مثلا تاسو سیټینګ در سره شي بیرته ریسیټ په باندې وای اولی حالت ته ځي. اوس د لپاره چې مثلا تاسو دا د ماسک سره وصل کړئ یا د ټیکس سره وصل کړئ، راځه مثلا که چیرې زه په دې باندې کلیک وکړم ماسک ورته هغه کوم، ګورئ هر چیرته چې زه ماسک هغه کوم دا خپله د همغه ماسک سره څنګه کېږي وصل کېږي، خو په دې شرط چې تاسو به دلته راځئ چیرته کسټمایز ته، په کسټمایز بار به ورته ماسک لیر کوئ. ګورئ همغه د ماسک څنګه کېږي په دې شکل سره د ماسک سره وصل کېږي، یعنی هر چیرته چې تاسو ماسک وغواړئ کولی شئ ورسره وصل یې کړئ. یا مثلا راځئ دغه ماسک تاسو واخیستو، راځئ چیرته مثلا چیرته اینډ آفسیټ ته، ګوره مثلا ورته وایي چې اینډ آفسیټ په همدو ځای باندې وي تر 1 ثانیې پورې په دې شکل سره لاړ شي، یعنی داسې یو انیمیشن ګورئ لکه هر رقم هغه تاسو ورته ولرئ. یا مثلا که راشئ دا کنټرول زید کومه زه راشئ و الیپس ورته رسم کړو په دې شکل. اوس راځه مثلا د الیپس ته د کسټمایز کور یې ورته ماسک لیر کوم چې د 200 وصل شي. یا کولی شو مثلا دلته اینډ آفسیټ یې ورته 0 کم په اول سر کې په دې شکل سره ورته چې کله مثلا 2 ثانیې پورې ځي اینډ آفسیټ هم ورسره تکمیل شي په دې شکل سره. مثلا راځم دا یوازې ډیلیټ کړم. راځم یو الیپس دلته راخلم په دې ځای باندې. اوس ورته وایم چې سبار باید وصل شي د لیر ماسک سره. دلته مثلا غواړئ چې په نور هغه بدل کړئ، یعنې داسې یو هغه تاسو نه جوړولی شو پلګین چې هر وخت یو ځای څخه استفاده کړي. یا مثلا راځئ یو ځای ته اور په باندې اچوئ، ځینو وختو کې کولی شو داسې یو هغه هم جوړ کړو چې مثلا یو ځای ته اور په باندې واچوو. راځم پروجیکټ ته یو تصویر مثلا یو ویډیو ښه نظر ورته داسې نه چې تاسو مثلا شنو ځایو ته ور پرې واچوئ. فرض کړئ یو عکس راخلمه زه داسې یو عکس پیدا کړم چې څه زوړ ځای وي کې. هر څه کې دغه یو د امپورټ کومه راځم دا دلته اخلم.
اوس زه غواړم چې مثلا په دو باندې همدغه سیبار هغه ته یو ور یو شی مثلا اچوئ راځم سیبار راخلم په دو شکل سره سیبار ورته اډ کوم ښه دا باید د لاندې شي هغه برسیره دغه زه راشم بیرته افیکټ کنټرول ته دا ریسیټ کم راځم ماسک هم ځنې ډیلیټوم ام وایم ماسک ځنې ډیلیټوم راځم ورته چې مثلا په دغه اندازه باندې داسې ښه راځم سیبار ورته ماسک کلیر کوم او دا ورته فایر په دوه شکل ځینې فلمونو کې لیدلی چې ځای ته ور باندې شي خو بیا نظر ساحې ته هماغه شکل تکشن هم سره ترکیب چې جالب معلومي یعنی چې هغه ساحه بیا جالب معلومي مثلا ورخسته اگر چې هغه اصل ونه هغه دوه شکل سره د دا پلګین استفاده کوي په اسانه ځای ته ور باندې جوړ کیږي یو مثلا دا شکل د یو بیا په کې لیکن شو پروژه په دوه باندې کوم زه مې د فور وګورم مثلا موږ چې ټیکس باندې لیکو ټیکس پر راځم ام وایم ماسک ځنې ډیلیټوم که راشم مثلا دلته یو ټیکسټ ولیکم کنټرول ا کنټرول زد راځم دلته ورته چې سایز یو څه ډیر وي ښه راځم د دوی لپاره زه چیرته د پراپرټیز ته ورته چې ګلو انټنسیټي کم وي یعنی شاوخوا نور یو څه کم وي مثلا په دوه اندازه وي ورته چې زه دغه سیبار وصل کوم د څه شته د ټیکسټ څخه او ښه راځم کورټرایف کې دا ورته ټیکسټ لیر کوم اوس دلته زه غواړم چې د ټیکسټ لیر ورته معرفي کوم چې کوم ټیکسټ لیر دی دلته ګورئ او ایچ میډیا ګروپ په دوه باندې کلیک کوم دوی ته څنګه شو واصل شو راځم دوی فور ګلو انټنسیټي یو څه نور هم کوم او مثلا په دوه اندازه که چیرې زه راشم مثلا دا ته هایډ کوم ټیکسټ ځنې هایډ کوم ګورئ په دوه شکل سره څنګه دی معلومیږي راځم ټیکسټ دی هایډ وي ورته چې مثلا د دوی لپاره اند آفسیټ ته اند آفسیټ وایم چې مثلا په اول سر کې په دوه اندازه وي صفر وي کله چې مثلا ته درېیمې څلورمې ثانیې پورې رسیږي ته درېیمې ثانیې دا هم څنګه شي تکمیل شي په دوه شکل سره ګورئ په دوه شکل سره راځم دا هم شو کوم د دو آپسیټي وایم ټي باندې کلیک کوم ورته چې آپسیټي په دغه ځای کې صفر وي کله چې مثلا دا تکمیلیږي په دوه شکل سره دا آپسیټي هم سل شي یعنی په شکل سره ګورئ موږ تاسو یو ټیکسټ انیمیشن جوړوو کولای شي مثلا په دوی کې نور تغییرات هم راولئ په رنګ کې تغییرات راولئ یا مثلا ورته وایي چې دو هم ګلو څه کموم یعنی په دې شکل سره کولای شو موږ تاسو مختلف هغه دلته ورته جوړ کړو فرسټونه دي کولای شو مختلف هغه ورته وکړو مثلا ټیکسټونه ورته ولیکو او مختلف انیمیشنونه ورته جوړ کړو نو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه مو څه زده کړي په راتلونکي ویډیو کې د سیبار په ځینو ویډیوګانو باندې درته خبرې کړم چې په څه شکل سره مثلا یو لوګو ځنې جوړه کړو ټیکسټ او همدارنګه یو ځای ته څنګه ور په باندې واچوو په راتلونکي ویډیو کې تر بلې ویډیو د خدای په امان